د دې میاشتې په عبادتو کې اولنې اهم عبادت چې دغه د مانځه پابندي ده کته په دې خبره باندې سوچو کې نو تقریبا په شواروز کې 50 منځونه هغه په دې کې د سړې کولې شي چې یو خو د فردي منځونه داغه ول رکعاتونه هغه د سار د ماسپخین او د غرنګ د ماخام ماجیګر ماسوتن او به داغه سره چې کوم د نوافل هغه وګوره هغه ول هغه چې کوم د دول څنګه جوړیږي خاص کر چې کوم د کوم سنت رواتب دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من صلى 12 رکعه فی یوم ولیله چا چې 12 رکعات سنت په شواروز کې وکړه بنی له بیتن فی الجنه د دې لپاره به جنت هغه په د جنت کې بوله کوټه او د غرنګ یو بنگلا او معنی هغه بوله تیار کړی شي جنت ته داخلي یقیني ده خو به جنت کې د خصوصي زیاده او د غرنګ به چې زما عزت مند په دې کې وګوره چې سار 2 رکعات مونږ کول دغه خصوصي فضایل راغلي رکعات الفجر خیر من الدنيا وما فيها 2 رکعات مونږ د سهار د دنیا او د ارث نه بهتر دي او د غرنګ به سلور رکعات چې کوم هغه د چاش کول دم ډیر فضیلت لري الله سبحانه و تعالی په قران کریم کې قسم کړي والضحى قسم دې په چاش باندې ولا يقسم الله عز وجل الا بشيء عظيم الله په یو شی باندې قسم نه کوي مگر په ډیر عظیم وسان چیز باندې دغه شی اهتمام ته اشاره حدیث کې راغلي ابن آدم قم اركع 4 ركعات في اول النهار اكفيك في اخره هذا ادم بچي تفاسګه د ورځې په شروع کې زما د پاره سلور رکعات او زما ساده ټول ورځې د پاره کافي شم زما عزتمند زمونږ د خېلې کې چې زه منډه تر ډېری وخت مولا سپړې روخ زما د دکانداري به مې ډېره وشي او د غرنګ رزق به مې کم ډېر اضافه به پکې راشي زما عزتمند په دې خبرو باندې ایمان او یقین پکار دی او د غرنګ په دې باندې باور پکار دی چې زمونږ استادو د رزق چې کوم د فراخي هغه په عبادتو باندې راځي په منځونو باندې راځي نو دی وجنه د دې اهتمام کول او سره زما عزتمند د قیام الليل د تهجد او تراویح د دې اهتمام کول د غرنګ 2 رکعات چې کوم د ار مانځو د اقامت په مابینس کې کول چې کله اذان وشي او د غرنګ اقامت داغي په منځ کې 2 رکعات کول لکه د ماخام په ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم داغي په باره کې فرمایلی دي صلوا قبل المغرب رکعتين د ماخام د مانځ نه مخکې 2 رکعات کول بیرسته کده چاخوخي کده چاخوخنی دې مسلم ډیرو خلکو ته پته نه زموږ د مسجد ته اکثر کله راشي هیڅ واپس وځي زما عزتمند د اشتري تاسو د علماو د مولانو تفوس کولای شي کني دعاګانی وغواړه کني کې نو دغه رنګ په الله سبحانه و تعالی د استغفار او بخنه وغواړه خدای شته په حدیثو کې او دغه رنګ د ماجیګر د مانځنه مخ کې چې کوم د ناغه سلور رکعات نوافل کول نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې رحم الله امرا صلى قبل العصر 4 اغه تقریبا د الله رحم وکي چې چا د ماجیګر د مانځنه مخ کې سلور رکعات وکړ من حافظ عليها بني له بيتا في الجنه یو روایت کې کوم د جنت وعده سره شوی ده نو د رسول الله دعا یقیني قبول ده دا سره به خامخ مرحومي په د باندې بد الله رحم شوی دا دعاګانې د پیغمبر د الله سره سټاک او ذخیره پرتی دي خو ما ته کې ځان صلاحیت پیدا کوم منګه د بل چانه مطالبه کو چې لکه ماته دعاګانې کوه ځکه پیغمبر د څه دعاګانې کړي نظم عزتمند د دې عبادت او اهتمام کول د دې لپاره چې کوم د یو تنظیم یو شیډول هغه تیارول او دا د څه وګڼي چې دا به زما اخراني رمضاني ځکه د ژوندۍ پته نه لګيږي مرګونه زما عزتمند ډیر په ناصافي طریقه باندې روان دي اذا جن الليل نفا ماذا تدري تعيش الى الفجر کله چې درمانی شپه راشي دا دغه تعالی چا درکړي دا ګارانټي کوي چې تبا د سبا پورې ژوندې پاتې شي او دغه رنګ کله چې دربانې سبا راشي د ماجیګر او د ماخام دغه به پته نه لګيږي وکم من پتا اصبح وامس ضاحكا ثمر نوجوانان زما عزت کوند موږ تاسو په دې مجلس کې په دې دکانونو په بازار کې موږ تاسو پیژاندل او تیر کال باغیم په دې ورځ کې موجودو خنداګانې به کولې ګرځیدل به لیکن زما عزت کوند هغه نن د خاورو د لاندې پراته دي هغه ورغلي دي وکم من عروس زینوها ډېر کم دي پیغلې زنانه دغه د واده تیاری به نوجوانان لیکن زما عزت کوند وقد نسجت اكفانه او دغه کفنونه د مخکنه جوړ شوی او الله سبحانه و تعالی تورل دی وجنه زما عزت کوند منګ او تاسو له دې خبرو اهتمام وکړي چې دا روزه زمنګ او تاسو نه په غفلت کې په له لعب کې او دغه رنګ چې کم دی هغه په اسی تشرانه لاړ نشي چې تاوان ونکو دا عبادت رحم عبادت ته الله سبحانه و تعالی په یقیني جنت ورکړي